نبی علیه السلام طالبانو وی په حتیم کې ویده وم یا ویښو د ویده په مابین کې وم یو څوک راغی او د ما سینه یې شق کړله او د ما زړه یې را وویسته او هغه یې بیا د زمزم په هغه اوبو باندې ومینځه د زمزم په اوبو باندې شق یې که ویې مینځه بېرته یې کېښوده ویې ګنډه بیا یې زه د ځانه سره د نبي علیه السلام شق الصدر څو وارې سوی طالبانو بیا یې ستی روان کړلم د ځانه سره نو علما وایي دې نه معلومیږي چې د زمزم اوبه تر ټولو نه افضلي دي خو محققین علما وایي په دنیا کې افضلي اوبه هغه وې چې د نبي صلی الله علیه وسلم د ګوتو نه راووتلې حدیبیې کې څه چې بدنۍ کې کېښودلې له اوبو راوتلې ترېنه دا تر ټولو نه افضلي اوبه دا دي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى طالبانو نبی علیه السلام د مسجد الحرام نه مسجد الاقصی ته لاړو کله چې هلته لاړو نو یوه خبره خو اول دا ده چې نبی علیه السلام بیرته راغی مکې مشرکانو ته یې ویلې حتی دا خبره دومره په دوی درنده تمامه سوله بعضې انسانان هم مرتد سول مسلمانان تعبیر یې ما داسې وکړ بعضې انسانان مرتد سول نو ای د دې په خاطر چې عجیب ورته ښکاره سوله چې دا څنګه بیګا دلته اوس تللي و بیرته راغی او د مکې مشرکینو ویلې دوی خو تللي ول هلته شام ته تللي ول لیدلی وو بې لاره کې د نښو پوښتنې تېر نه کولې یوه پوښتنه دا وکړې وي دا عیر د موږ قافله چېرته وه نبي علیه السلام ورته ویلې تاسې قافله پلان کیجي کې روانه وه هلته دوی یوه خیمه لګولې وله نو خیمه کې اوبه مې کې وې زه ورغلم اوبه مې موچ کړې څوک نه و تاسې بیا پوښتنه تېر نه وکړئ چې تاسې خیمه کې اوبه وي چې باندې ترې وتلي چې بیرته بیا راغلی چې قافله راورسېده خیمه کې بیا اوبه وي که نه پوښتنه تېر وکړئ داسې بعضې نورې خبرې نو نبي علیه السلام طالبانو اسرا ته لاړو د براق باندې چې دا د اس نه یو بل قسم حیوان د ډېر توند مزل کې په دې باندې رسول علیه السلام د ځان سره بوت د بیت الله نه روان کړ طالبانو مسجد الاقصی ته یې بوت بیت المقدس ته او بیا د بیت المقدس نه طالبانو اسمانونو طرف ته چې دې ته معراج وي اسرا د بیت الله نه بیت المقدس ته دا اسرا ده دا د بیت المقدس نه طالبانو بیا اسمانونو ته دا معراج ده او نبی علیه السلام چې معراج ته لاړو او بیرته چې راکته سو هلته الله منځونه پې پارس کړل دا پنځه منځونه بیرته چې نبی علیه السلام راکته سو اولینی لمونځ چې د مونځ چې پر سوی د هغه منځونو نه اولینی مونځ چې رسول علیه السلام وکړه د ماسپښین مونځ بیا لکه سهار چې راغی نو بیا خلکو صحابه ته ویلي منځونه پر سوي دي بیا د سهار د ماسپښین مونځ شروع کړ او د ماسپښین مونځ اولینی لمونځ چې په مسلمانانو باندې فرض سو او بل دا د اسرا یقظتن و طالبانو که په خوب کې وه بعضې علما وایي په خوب کې وه نه طالبانو صحیح دا ده په ویښه باندې وه ځکه په ویښه باندې وه که په خوب کې وایي بیا طالبانو د مکې مشرکینو څوک نه کو بیا انکار نه کو ترې نه بیا ورته عجیبه نه ښکارېدله نه د اکثر علماو رای همدا ده چې دا یقظتن وله او یوه خبر دا ده علما دلته سوال کوي داسې طالبانو مزخرفاتو باندې به ډېر کار نه لرو دی په مخته سپورو که شاته سپورو ورسره سپورو په براق که نه و سپورو دا نو موږ څه کوو طالبانو او براق چې و اول داسې ولړزېده چې راغی پورته پورته لویده جبریل علیه السلام خبرې ورته کړې چې ته څوک یې چې تا باندې او په تا چې رسول علیه السلام سپرېږي تا ځان ته فکر ده که نه خولي سو له خولو نه یې ګلاب پیدا سو دا ټول دروغ دي طالبانو دا خوندانو چې وخت نه پې باندې تېرېږي مازې بس خپل ځان دپاره خلک راماتوي په دې شیانو دا ټول مزخرفات دي یوه په بیت المقدس کې یوه ډبره ده طالبانو صخره ورته په هوا ولاړه ده که نه دا اول کې وایي داسې چل و دا صخره د بیت المقدس چې وه دا په مځکه یې کېوله جبریل علیه السلام دې ته وخته او براق هم ورسره و نبي علیه السلام هم ورسره و نو چې دوی وختل طالبانو هغه دا تیږه پسې کاږه سوه په مځکه یې کېوه چې مزم در پسې ځم پسې کاږه سوه پسې ځان یې پسې پورته کاو هغه ونیوله څه ورته وایي ملایکو ونیوله دا هم دروغ د طالبانو روح الماني رد پې کړی ده ومن الاکاذیب المشهوره طالبانو دې ته هم فکر وي کله کله طالبانو ملیان بعضې قصې کوي که نه خلک یې ډېرې ښې اوري دا میان ټول عمر په قصو کې تېر سوی من الاکاذیب وي زمونږ د کورنۍ یو مشر شیخ صاحب تېر سوی طالبانو شیخ عبدالستار جان رحمه الله یو ورځ یې راته ویلي ما ته چا ویلي چې ته ولې تقریر کې قصې ډېرې نه کوي ما ورته ویل نه ټولې دروغ دي چې یو چا راته ویلي چې کوی نو ستی به ډېرې به خلک اوري ما خو نو قصې او د عجایب خو اکثره دروغ وي طالبانو علمي خبرې تاسو دا اوس انټرنیټي دنیا وګورئ چې یوه قصه غوندې هغه 1 میلیون خلکو کتلي وي چې علمي تحقیق یې هغه لږ خلک ګوري دا د انسانانو فکرونه داسې جوړ شوي ځکه دا علمي خبر لږ سخته غوندې وي بوج غوندې په سړي باندې که نه چې دا به زه ویم او بیا به عملي کوم او یوه خبر روح الماني دلته دا کړې یوه ډله ده طایفه کشفیه ورته وایي وایي دوی وایي چې د انسان دپاره 2 روح دي یو روح طالبانو سفلوي روح ده یو روح علوي روح علوي روح ده نبي علیه السلام د علوي روح هلته ګرځېدلی ده نو طالبانو دا هغه خبرې دي چې او یوه خبر دلته دا ده چې وروسته روح الماني په دې بحث کوي بیا درته وایم چې دې ته نشر الزمان وایي نشر الزمان دې ته وایي طالبانو یوه زمانه ده د ما او د تا په حق کې له سهار نه تر بېګا پورې ده خو د یو چا په حق کې دا د کلونو په اندازه باندې کېږي
ځکه نبی علیه السلام چې له بیت الله نه بیت المقدس ته لاړو، له بیت المقدس نه یو اسمان نه بل اسمان ته 1500 کاله مزل دی چې هلته لاړو طالبانو پورته فدنا فتدلى فقاب قوسین وادنا، دومره لرې لاړو. نو دا طالبانو په یوه شپه کې نسي کېدلی. د نور انسانانو په حق کې دا څوک وه؟ یوه شپه وه. خو نشر زمان دی ته وایي طالبانو. دا هغه د مشرقي سړي او د مغربي ښځې قیصه ده که نه، چې نن عصر کې ډېر جنجال ترېنه جوړ ده. وروسته طالبانو روح الماني کوي، بیا درته کوم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هغه مسجد اقصا چې برکت اچولی مونږ په چارپیر د دې بیت المقدس کې. لکه دا د انبیاو مدفن د طالبانو که نه، او د انبیاو د زیکون جای د مصر نه به هم دلته راتلل، له هند نه به هم هلته ورتلل. لنریه من آیاتنا چې وروینو د ته موږ له آیتونو خپلو نه، له معجزاتو له نوادرو نه. طالبانو روح الماني وایي که چا د اسرا انکار وکړ دا کفر ده، ځکه قرآن باندې ثابته ده. یو اسرا د طالبانو یو معراج ده. اسرا خو په قرآن ثابته سوه، اما معراج اسمان ته ختل بیا له بیت دا په حدیثو ثابته ده. که څوک منکر دي چا سو؟ اسرا منکر سو، هغه کافر ده. که څوک د معراج منکر سو د طالبانو مبتدع ده، اما کافر نه ده. طالبانو کافر نه ده، مبتدع ده. وآتینا موسی الكتاب وجعلناه. د طالبانو د معراج په اړه مستقل کتابونه دي، بیا یې وګورئ. الروض الفائق في معراج النبي خیر الخلائق چې دا د هغه کتاب ده، د علامه محمد ابن یوسف الصالحي الشامي. ډېر ښه کتاب د ټوله مسله طالبانو په دې کتاب کې حل د یو جلد، الفائق في معراج النبي خیر الخلائق. وآتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل الله وقضينا من فیصله کړې د بني اسرائیلو ته په کتاب کې لتفسدن في الأرض تاسې به خامخا فساد کوئ په مځکه کې 2 کرته ولتعلن علوا كبيرا او تاسې به علوه کوئ په علوي لویې سره. د دې یهودو په مذهب طالبانو اسلامي امت ډېر ښه پوهېده. قرآن هم وایي لتفسدن في الارض ولتعلن علوا كبيرا. اوس هم طالبان هغه فساد باندې اخته دي، څومره ظلم کوي. خو اسلامي امت ویده ده. اسلامي امت بس دې ته انتظار ده. الله دې دوی په حال رحم. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليهم. کله چې راغی دوی ته وعده اولینی، راومولیږه په دوی عبادنا بندگان خپل، اولی بأس شدید فجاسوا خلال الديار. وګرځېدل په منځ د کورونو کې. وکان وعدا مفعولا. دا وعده کیدونکې. ثم رددنا لكم الكرة. بیا مرارت که تاسې ته ای بني اسرائیلو دولت دویم کرت. وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ومګرځولی تاسې اکثر نفيرا، اکثر لحیثیت د اعداو مما كنتم من قبل ذلك، یعنی بیا مو له دینم زیات کړل. یا ان احسنتم احسنتم لانفسکم. کچیری نیکی وکئ نیکی مو د خپل ځان د پاره ده. و ان اسأتم که بدی وکئ فلها دا بدیم د تاسې ځانونو د پاره ده. فاذا جاء وعد الاخره. کله چې راسي وعده د آخرت لیسوءوا وجوهکم. کله چې راسي وعده د آخرت لیسوءوا وجوهکم، چې بیا بدرنګه سي مخونه دي تاسې. ځکه د آخرت پر راتګ سره به تاسې ته داسې خبرونه درکړل سي چې غمجن مو کي، چې غمجن سوئ نو مخونه به بدرنګه سي. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. او چې هلاکی هغه چې دوی علوه کړي په هلاکت سره. عسى ربكم قریبه ده چې رب دي تاسې ان يرحمكم وان عدتم عدنا. که بیا دې فساد ته راوګرځېږئ مونږ هم راګرځو، بیا مو هلاکو. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. دعا کوي انسان، یعنی انسان چې ده لکه خیر چې غواړي څنګه الله نه خیر غواړي، نو هغه خو زر غواړي، شرم الله نه همداسې غواړي. وکان الانسان عجولا. دې آیات نه طالبان علما استدلال کوي چې مال او خپل نفس ته خیره مه کوئ. صحیح لکه ښځې دا ډېر عادت لري، الله دې هلاک کا، الله دې موږ په دې کور تنده راوغورځوي که نه. نو مال او چاته به خیره نه کوي.
اولاد ته به خیرا نه کوي. قرآن نه طالبانو روح الماني د دې لپاره اوږد تحقیق کړی ده. وجعلنا الليل والنهار آیتین. الله وی من ګرځولي شپه او ورځ آیتین، دا دواړه معجزې دي او د الله د قدرتونو نه کې دي. فمحونا آیة الليل، بیا موږ محوه کړې علامه د شپې. وجعلنا آیة النهار مبصر، چې دا لیدونکي د یا په دې کې لیدل کیږي. لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا. علامه د محو شي د طالبانو چې د شپې علامه مو محوه کړې سپوږمۍ ښیي. یا خدا مطلب د طالبانو سپوږمۍ هم مخکې رڼا درلودله، داسې رڼا یې درلودله که د چا غوندې د لمر غوندې، بیا د رڼا مو محوه کړله. یا یې دا معنی روح الماني وي. صحیح خبر دا نه د طالبانو، صحیح خبر د امام رازي رحمه الله ده. محوه دا معنی طالبانو کله کله سپوږمۍ له نور نه ډکه سي، کله کله سپوږمۍ بیرته له نور نه خالي سي. طالبانو دا محوه ده. ډېر اوږد بحث طالبانو دلته روح الماني کړی ده او بیا په دې باندې بحث کړی ده. سپوږمۍ چې کله مکمله وي طالبانو دا تور تور شیان شي دي پکې، نو دی وایي چې یا پکې لا اله پکې لیکل سوی ده، لا اله الا الله دا پکې لیکل سوی، او یا طالبانو هغه پکې لیکل سوی ورته وایي جمیلن دا پکې لیکل سوی ده، یا بعضې نور شیان کوي چې هغه پکې لیکل سوي. یا څوک وایي طالبانو دا د انسان صورت غوندې ده، یا عوامو کې مشهوره ده وایي دا اسرافیل علیه السلام ورلاړ د شپېلۍ خوله کې نیولې. دا ټول طالبانو مزخرفات دي. صحیح خبر دا د طالبانو چې دا سپوږمۍ ما مخکې درته ویلي سپوږمۍ کې شیلې دي، سپوږمۍ کې غرونه دي. نو سپوږمۍ یو عادت لري. اوس باندې طالبانو مار د رڼا سته، دلته رڼا سته. دا سپوږمۍ کې داسې نه ده. سپوږمۍ کې چې په کوم ځای رڼا لګېږي هلته رڼا سته، سوری هلته تیاره ده. د سپوږمۍ دا هغه ده. نو هلته چې کوم لمر لګېدلی طالبانو په هغه ځای رڼا سته، او کوم ځای کې چې څوک نسته، لمر نسته، هلته څوک نسته ده، هلته رڼا نسته طالبانو. نو هغه د تیاره چې موږ ته ښکاري هغه شیلې دي، دا موږ ته ښکاري. دا رښتیا ده طالبانو. ما چې مخکې تاسو ته ویلي چې ما خپله دا بالمشاهده لیدلي طالبان. اوس نو روح الماني بیا مبارک صاحب دې ته راپورته سوی طالبانو د روح الماني زمانه کې نوې یوه فضایي بیړۍ فضا ته تللې ده. دا چې تللي طالبانو اول وارې ناکامه سوې ده د ده په زمانه کې، او دی داسې ورته خوشحاله ده طالبانو. دی وایي چې لاړل پورته لاړل او بیا بیرته چې راغلل نو د دوی اجسام پړسېدلي ول. وضلت كما ضلت من قبل افهامهم فانقلبوا صاغرين وهبطوا خاسرين انت تعلم ان كلامهم في هذا الباب مخالف لوصول الفلسفه. طالبانو دا د موږ د ملایانو ښه کار نه ده. دی چې روح الماني 1200 کال نو اوس څو کېږي هجري قمري، نو 200 کال به تقریبا کېږي چې دی تېر سوی، نو لږ به کم کېږي که نه. دومره زمانه طالبانو روح الماني تېر سوی. دی وایي چې دا بیړۍ بیرته راغلې دا ښه ده چې راغلې د زړی خوش، او دا له اصولو د فلسفې نه هم خلاف ده. اصولو د فلسفه هغه ښایي طالبانو موږ میبزي کې چې ویلي چې یوه کوره د نار ده، سړی پورته نه پرېږدي، هغه ورکه ده، هغه مزخرف عقیده ده. دلته کوره د اور مور هغه نشته. طالبان هسې له ځانه خبره وه که نه میبزي کې به موږ ویلې هغه نن څوک سوې ده، باطله سوې ده. او دی وایي ولا برهان لهم على سواء الصف. یعنې دا اوس چې ژوندی وایي طالبانو لېږلی دی وایي. دی تیاره هم نه مني چې تیاره غورځېدلې خوشحاله ده. دغه جي کې ما چې درته ویلي نور ما وي د طبیعت لګېږي طالبانو، دا جینه کې هم طبیعت نه سره لګېږي. ولې داسې نه وایي چې حدیثو نه خلاف ده، فلسفې نه خلاف ده. ولې خلاف ده؟ دا اوس طالبانو سپوږمۍ خو اسانه مسله ده. دنیا ساینسدانان غواړي چې نور هم لوړ لاړ شي. شرع کې څه ممانعت کوي؟ هېڅ ممانعت نشته.